السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و ټولو سامعینو کرامو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن به د حضرت اویس قرني رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله باندې شروع وکړو. د ده مبارک نوم اویس ابن عامر ابن جز رحمت الله تعالی علیه دی. دی مبارک د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شوی دی. په هغه وخت کې چې رسول علیه السلام مبارک و په هغه وخت کې، خو اما د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه دی کړی، د مبارک سره لیدل نه دی کړی، نو ځکه دته صحابي نه ویل کیږي، دته تابعی ویل کیږي. خو د صحابه کرامو سره ملاقاتونه کړي دي. د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره ملاقات کړي دي. د غسی د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه سره ملاقات کړي دي. د صحابه کرامو سره ملاقاتونه کړي دي. د مبارک د یمن د قرن په علاقه کې اوسېدی، نو ځکه دته اویس قرني ویل کیږي. د قرني په دغه وجه ورته ویل کیږي. د مبارک به د الله تبارک وتعالی ډیر زیات عبادت کوي. د مبارک د عبادت په حکله یو حکایت راځي، یو واقعه راځي چې ربیع ابن خثیم رحمت الله تعالی علیه وایي و یو وخت ما اویس په کار سو، اویس قرني شوی. نو ګورم ما دی پر لمانځه باندې پیدا کړي، د سهار لمونځ کوي. نو زه منتظر سوم چې مې شروع لمونځ به خلاص کړي، بیا به زه د سره خبرې وکړم. خو دی په لمونځ چې خلاص کړي په هغه خپلو اذکارو باندې اخته سو د ساعت تر لمانځه پورې. کله چې د ساعت لمونځ وکړي بیا پر هغه ځای باندې ناست و تر ماپښین تر لمانځه پورې. کله چې د ماپښین لمونځ وکړي بیا دی په خپل عبادت باندې اخته و، نو راولاړ تر مازدیګر د لمانځه پورې. کله چې د مازدیګر لمونځ وکړي بیا د ماښام تر لمانځه پورې د لې پر دغه ځای باندې ناست و. خو متصل یې 3 ورځې داسې عبادت وکړي. په دا 3 ورځې کې نه د خوراک وکړي او نه یې خوب وکړي. د 3 ورځو وروسته په 4مه ورځ باندې اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ته لږ څه خوب ورغلی. بیا یې نو د خپل رب د الله تبارک وتعالی سره دا مناجات کوي چې الهي زه په تا باندې پناه غواړم د هغه سترګو څخه چې هغه ډیر خوب کوي، او الهي زه په تا باندې پناه غواړم د هغه نس څخه چې هغه ډیر خوراک کوي. دا پس له 3 ورځې څخه چې نه د خوراک کړی وو او نه یې خوب کړی وو، د الله تبارک وتعالی ته داسې ویل. دا د مبارک د عبادت په حکله ربیع ابن خثیم رحمت الله تعالی علیه داسې وایي. نو ربیع ابن خثیم کله چې اویس قرني رحمت الله تعالی علیه دغه مناجات خپل رب سره کوي، نو ما ورته وویل چې بس ماته دغه کفایت کوي، نور به نو زه دی په تشویش کې نه اچوم، دی مې پرېږدوئ زه ځینې راغلم. نو دا د اویس قرني رحمت الله تعالی علیه عبادت وو. الله تبارک وتعالی دی موږ او تاسې ټول د دې په انوارو سره منور وګرځوي. حضرت اویس قرني رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د مبارک یو بل حکایت هم بیان کو. هغه دا چې اویس قرني رحمت الله تعالی علیه 3 ورځې ډوډۍ نه وخوړلې. په 4مه ورځ د هغه خپل ځای څخه راووتی، په هغه ځای کې چې په دی مبارک کښېنستی. ګوري یو دینار پر مځکه باندې غورځول شوی دی، دا یې ولیدی، خو دغه دینار یې نه کوي راپورته. ویې ویل چې کیدای شي دا د یو چا وي، مخ یې واړوي د دې دینار څخه. بیا یې د وښو په خوراک باندې شروع وکړه، واښه یې خوړل. په دغه حالت کې یو پسه ورته راغلی او یو دانه پښتورګی یا ګرده دا یې په خوله کې نیولې وه، په غاښو باندې یې بنده کړې وه او د مبارک و مخ ته یې کښېږدول. نو د دغه پښتورګي یا د دې ګردې څخه مخ واړوي او دا یې وویل چې کیدای شي دا د یو چا ملک وي، د بل چا د مال څخه یې داسې نه وي چې راخستی وي. نو بیا الله تبارک وتعالی په دغه پسه باندې خبرې وکړي، او بیا دغه پسه و اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ته وویل چې ای اویس، زه د هغه چا بنده یم چې ته د هغه بنده یې. ته ولې د الله تبارک وتعالی د بنده څخه هغه شی نه غواړې چې الله تبارک وتعالی تا ته په رزق درکړی دی؟ دا خو صرف او صرف ما تا ته راوړی، رزق خو اصلي الله تبارک وتعالی تا ته درکړی دی، دا خو الله جل جلاله تا ته راستولی دی. نو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه وایي ما بیا دغه پښتورګی یا دا ګرده دا لاس مې ور وغځوی، دا مې راواخیستل او هغه پسه چې ماته دا ګرده راوړې وه او خبرې راته وکړې دا ورک سو، دا مې بیا نه دی لیدلی.
نو دا د اویس قرني رحمت الله تعالی علیه پرهیزګاري وه چې د مبارک پوره 3 ورځې ډوډۍ نه وه خوړلې، په 4مه ورځ یې 1 دینار ولیدی، بیا یې هم نه کړي راپورته، مخ یې واړوي، بیا یو پسه پشتورګي ورته راوړي، د مخ ځینې واړوي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ته هم داسې پرهیزګاري را نصیب کړي د بل چا د مال څخه، او الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټول د دوی په انوارو سره منور وګرځوي. حضرت اویس قرني رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د مبارک یو بل حکایت هم بیان کو. هغه دا چې دی مبارک به په خپل عمر کې د شپې د طرف څخه نه بیدېدی، بلکې د مبارک به ویل چې شپه به راورسېده چې دا شپه ده د قیام شپه ده، نو بیا به پر لمانځه باندې ودرېدی او قیام به یې کول. چې کله به بله شپه راورسېده بیا به د مبارک ویل چې دا شپه د رکوع شپه ده، نو بیا به یې په دا ټوله شپه کې رکوع کول. چې کله به بله شپه راورسېده د مبارک به ویل چې دا نو د سجدې شپه ده، په دا شپه کې به یې سجده کول، خو په دا ټوله شپه کې به یې سجده کول. حال دا چې هره شپه به رارسېده د مبارک به یو نوع عبادت کوي په دا ټوله شپه کې. نو بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ای اویسه، ته څنګه طاقت لرې د دغه سجدې په ټوله شپه کې، ته په ټوله شپه کې څنګه سجده کوې؟ نو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته وویل چې زه په سجده کې یو وارې سبحان ربي الاعلی ووایم، هغه را باندې سهار سي، او حال دا چې سنت هم 3 واره ده. نو بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې خو دغه په لمانځه کې څه شي ده چې انسان د الله تبارک وتعالی و طرف ته فکر ورواړي، د دنیا د شیانو څخه فکر را جمع کړي. نو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته ویل چې هغه دا ده چې کله تا په یو غشي یا په نیزه باندې ووهې، ته نه سې په پوه چې زه په یو شي باندې ووهلم که یا ستا به دا فکر داسې را جمع وي، ځکه لمونځ دا خو د الله تبارک وتعالی سره مناجات دی. نو بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ته څنګه یې؟ نو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته ویل چې هغه څوک به څنګه یې چې دی سهار کې او دی نه پوهېږي چې دی به در مخصنه پرې ژوندی وي، دی به در مخصنه پرې ژوند کوي که یا، نو زه به څنګه یم؟ نو بیا یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې شغل څنګه دی، یعنی انسان باید په څه شي سره مشغول وي، څه شي باید وکړي؟ اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته ویل وایي افسوس دی وي هغه چا لره چې د ده سفر اوږد سي او توشه دا یې لږ وي. مطلب دا چې زموږ او ستاسې په مخ کې خو د ټولو په مخ کې یو لوی سفر دی چې هغه د آخرت ورځ ده. نو هلته خو زموږ او ستاسې څخه الله تبارک وتعالی عملونه غواړي، زموږ او ستاسو څخه یو شی غواړي، نو زموږ او ستاسې سره په د دې سفر په مقابل کې یو توشه موجوده وي. موږ او تاسې باید عبادت وکړو په ورځ د آخرت چې الله تبارک وتعالی موږ ته ویسه مو کړي دي، باید زموږ سره یو شی وي. نو دا چې د سړي په مخ کې دومره غټ سفر وي بیا هم د ده سره هیڅ شی نه وي، د توشه یې لږ وي، نو افسوس دی وي هغه چا لره. یعنی انسان باید د ځان دپاره عبادت خاص کړي، دی باید په عبادت باندې ځان مشغوله کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټول د دوی په انوارو سره منور وګرځوي. حضرت اویس قرني رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د ده مبارک یو بل حکایت هم بیان کوو. هغه دا چې اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ته یو چا وویل چې ستا په دا همسایګانو کې یو سړی دی، د قبر مځکه د قبر یې کیندلی دی ځان ته 3 کاله کېږي، او کفن هم ورسره دی، او دی د قبر پر بغل یا پر څنډه باندې ناست دی، او دته قرار نسته نه د شپې د طرفه څخه او نه د ورځې د طرفه څخه، بس ژاړي چې زه خو مړ کېږم، د قبر عذاب خو راته ګوري. نو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته وویل چې ورسئ تاسو دی راولئ. کله چې دی ولیدی د ده رنګ مخ یې تک ژړ سوی دی او په سترګو کې اوښکې وې ژړلې. نو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته وویل چې ته دغه قبر مشغوله کړې د الله تبارک وتعالی څخه، یعنی ستا د یاد د زړه د فکر څخه د الله تبارک وتعالی ذکر او یاد وتلی دی، ستا په فکر په ټولو شیانو کې دی، بس د قبر دی. کله چې دا خبره اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ورته وکړه، نو د دغه سړي په زړه کې د ده مبارک په برکت سره یو نور پیدا سو، او بیا دغه کس یو چغه وکړه په دغه حالت کې، ځکه پر ده باندې امر پټ و، کار پر پټ و چې باید دی په څه شي باندې مشغوله سي. آیا دی د الله تبارک وتعالی په ذکر باندې مشغول سي، او که قبر ته کښېني د قبر بغل ته کښېني او بس هلته ژاړي.
کله چې د چغه وکړه نو بیا دغه کس دا مړ سو په قبر کې یې واچوي. نو کله چې دا قبر او کفن دا حجاب د الله تبارک وتعالى څخه کېږي، یعنی قبر او کفن زموږ او ستاسې او د الله تبارک وتعالى په منځ کې یو حجاب راځي، نو نور اعمال، نور فکرونه، نور سوچونه به نو څنګه حجاب نه راځي. یعنی په هر حالت کې به زموږ او ستاسې سوچ کې زړه کې د الله تبارک وتعالى یاد وي او د الله تبارک وتعالى ذکر وي. باید په موږ او تاسې باندې هم کار پوشیده نسی، پټ نسی چې په هر شي باندې اخته یو، بیا مو هم د الله تبارک وتعالى ذکر په زړه کې وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د مبارک شایسته خبرې بیان کو. هغه د اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه وایي سلامتیا په وحدت کې د چې یو څوک یوازې سي. مطلب دا چې ستا په زړه کې صرف او صرف د الله تبارک وتعالی مینه، ذکر د الله تبارک وتعالی د بل چا مینه نه او د بل چا یاد ستا په زړه کې نه. مګر اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه دغه وحدت چې دا څوک یوازې ناست وي په صورت باندې د خلکو څخه یې ځان راجلا کړي، دا بیا بد ګڼلې ده. ځکه وایي ډېر وخت یو شخص وي یو ځای ناست چې د خلکو څخه یې ځان راجلا کړي، مګر زړه یې د خلکو د محبت څخه ډک وي، په زړه کې یې د خلکو محبت وي، په فکر کې یې د خلکو سره مینه وي. نو محبت د دنیا داسې دی لکه دی چې د هغوی سره وي. نو حاصله خبره دا سوه، خلاصه دا ده چې سلامتیا په وحدت کې د مطلب دا چې ستا په زړه کې به صرف او صرف د الله تبارک وتعالی مینې، ستا په زړه کې به تا وحدتوالی راوستلی، په صورت کې به نه خیر دی که ته ناست د نورو خلکو سره، خو اما په زړه کې به دې صرف د الله تبارک وتعالی مینې. او اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه وایي څوک چې الله تبارک وتعالی وپیژني بیا پر ده باندې شی نه پټیږي، یعنی په هر شي باندې بیا دی پوهیږي. ځکه الله تبارک وتعالی خو اصل دی، الله تبارک وتعالی خو ذات دی. نو څوک چې الله تبارک وتعالی وپیژني بیا دا فرعیات او دا شان دا ټول پر ده باندې آسان کیږي. او اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه وایي ته باید ستا د زړه ساتنه وکړي، یعنی د زړه ساتنه داسې وکړي چې ستا د زړه دروازې ته بندې کړې په دې خاطر چې غیر پکښې کې داخل نسی، غیر الله پکښې کې داخل نسی، محبت د غیر الله پکښې کې داخل نسی. صرف او صرف ستا په زړه کې به د الله تبارک وتعالی مینه وي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته په دغه خبرو باندې عمل راکړي. اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د مبارک یو بل حکایت هم بیان کو. هغه دا چې کله د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د دې دنیا څخه د رحلت وخت را نږدې سو، نو بیا صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله موږ دا ستا چپنه وچاته ورکو. نو رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا زما چپنه اویس قرنی ته ورکړي. بیا یې علامې هم ورښولې چې د ده په درسته لاس کې به یو سپینوالی وي. نو کله چې رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د دې دنیا څخه رحلت وکړي، نو عمر او علی رضی الله تعالی عنهما دې دواړه مبارکان راغله و کوفې د کوفې په ښار کې عمر رضی الله تعالی عنه خطبه ویل. د خطبې په منځ کې وویل چې ای اهل نجد دو ولاړ. نو هغوی هم ولاړ سو. بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې آیا په تاسو کې یو څوک شته چې هغه د قرن وي؟ نو هغه خلکو ورته وویل چې بلې هو شته. بیا یو څو خلک راغله و عمر رضی الله تعالی عنه ته، او عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې آیا تاسو اویس پیژنئ؟ هغوی ورته وویل چې یا موږ یې نه پیژنو. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې یا داسې نه ده، ځکه ما ته رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې یو کس چې اویس نومیږي هغه به د قرن په علاقه کې موجود. نو هغه خو هیڅکله مسخرې یا خلاف کار نه کوي. نو بعضی ورته ویل، بعضی خلکو چې ای امیر المؤمنین هغه ډیر بد سړی دی، هغه چې ته طلبه موږ پر هغه باندې د سم سړی نوم لا نه دی ایښی، هغه موږ د مجنون نوم پر ایښی دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې بس ما دغه کس په کار دی، چیرې دی هغه؟ نو هغوی ورته ویل چې هغه د عزنه دا یو شله وه چې په هغه شله کې دی دغه وشان د دغه چوپانی کوي تر ماخستنه پورې. کله چې بیا ماښام راسي بیا موږ د ماخستن یو شی ورکوو. دغه اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه ورښوی چې دی داسې سړی دی نه د خلکو سره ملګرتیا کوي
او نه دی داسې شی خوري لکه نور خلک چې یې خوري، نه په هغه شي باندې خوشحاله کېږي لکه نور خلک چې په خوشحاله کېږي، بلکې دی ډېر ژاړي. کله چې خلک خاندي دی په هغه حالت کې ژاړي، او کله چې بیا خلک ژاړي دی په هغه حالت کې خاندي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې څوک دی، هغه ته ما ته راوښوئ چې زه ورسم. نو هغه خلکو هم ور وښوئ او بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی، او علی رضی الله تعالی عنه هم چې ګوري اویس قرنی پر لمانځه باندې ولاړ دی. کله چې اویس قرنی پوه شو چې یو څوک راته راغلی، نو د خپل لمونځ کوتاه کوي او بیا یې سلام وګرځوي. عمر رضی الله تعالی عنه راغلی و اویس قرنی ته سلام وویلی، او بیا یې اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه ته وویل چې ستا نوم څه دی؟ اویس قرنی ورته وویل چې عبد الله، زما نوم عبد الله دی، یعنی د الله جل جلاله بنده. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې موږ ټول عباد الله یې، موږ ټول د الله تبارک وتعالی بندگان یو، ستا هغه مخصوص نوم څه دی چې ته په مسما یې؟ نو اویس قرنی ورته وویل چې زما نوم اویس دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته هغه ستا راسته لاس راښکاره کړه. کله چې هغه لاس وښکاره کړي، پر هغه باندې هغه سپینوالی و، کومه علامه چې رسول علیه السلام مبارک ورښولې وه، هغه علامه پر وه. نو عمر رضی الله تعالی عنه وپېژندی چې بس دغه اویس قرنی دی، او بیا یې ورته وویل چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم پر تا باندې سلام وایي، او دا وصیت یې کړی دی چې ته به د ده و امت ته دعا کوي، دعا د مغفرت. نو اویس قرنی ورته وویل چې ته تر ما بهتر یې په دعا باندې و ټولو مسلمانانو ته، ځکه ته افضل کس یې په مځکه کې، ته بهترین د خلکو یې. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې بالکل زه خو دعا کوم مسلمانانو ته، مګر ته خو به هم د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم وصیت پر ځای کوې که نه؟ نو بیا یې وویل چې یا عمره، هغه به بل څوک، زه به نه یم، رسول علیه السلام مبارک به بل څوک درښولی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې یا خامخا ته یې ولې کمې علامې چې موږ ته رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم راښولې وې، هغه په تا کې موجودې وې، هغه په تا کې موږ پیدا کړې. نو اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه ورته وویل چې زه دعا کوم، خو په یوه شرط، هغه دا چې د رسول علیه السلام مبارک چپنه ماته راکړي. نو بیا هغوی هم دا چپنه ورکړه، او دغه یې ورته وویل چې ته به خامخا دا چپنه اغوندې. نو ده دغه چپنه ځینې راواخیستل او ورته ویې ویل چې زه به دعا وکړم. نو داسې لږ د دوی څخه لیرې ولاړی او هلته په خاورو کې کښېنستی. الله تبارک وتعالی ته یې ویل چې الهي رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم خو ما ته دا چپنه را استولې ده، او عمر و علی رضی الله تعالی عنهما پر ما باندې دا شرط ایښی دی چې دا چپنه په ته اغوندې، تر څو زه دا چپنه نه اغوندم چې ته د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم امت ونه بخشي. نو بیا پر ده باندې د الله تبارک وتعالی د طرفه څخه یو آواز وسو چې بس دوغوندې اندازه کسان مې بخښلي دي. ده ورته وویل چې یا زه چپنه تر هغه ساعته نه اغوندم چې نور هم ونه بخښي. خو بیا یې یو څه اندازه نوره ور یاد کړه، د هغسې څو واره یې دا وویل. بیا د ده د دعا لږ څه ډېر وخت ونیوی. نو عمر و علی رضی الله تعالی عنهما دوی دواړه مبارکان ورغل، ځکه دی یو څه وځنډېدی. کله چې ورغله، نو اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه ورته وویل چې کشکې نه وای راغلی، ځکه که چیرې لا لږ وخت تېر سوی وای، یا یوارې ما بل د الله تبارک وتعالی څخه غوښتنه کړې وای، نو د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم و ټوله امت ته به یې بخښنه کړې وای. نو دا د ده مبارک د حکایتونو څخه د یو حکایت ټوټه وه. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټول د دې په انوارو سره منور وګرځوي. حضرت اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه د هغه حکایت چې عمر او علی رضی الله تعالی عنهما دې دواړه مبارکان و اویس قرنی ته راغلي وه، د هغه حکایت دوهمه برخه به بیان کړو. او دغه حکایت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب تذکرة الاولیاء کې را نقل کوي. هغه مخکینی حکایتونه هم د دغه کتاب څخه وه چې کله عمر رضی الله تعالی عنه د اویس قرنی په
کرسي کې یا په چپنه کې د عالم ټول خلک ولیده. دا د اویس قرني او کرامت و. نو د عمر رضی الله تعالی عنه د دې عالم د خلکو څخه ډیر زړه مات سو او دا یې وویل چې کاشکې یو څوک وای چې زما څخه یې د زما خلافت دا یې په یو ګوله ډوډۍ سره رانیولی وای. عمر رضی الله تعالی عنه خو په هغه وخت کې خلیفه و. نو اویس ورته وویل وای ای عمره، دا به ستا څخه هیڅوک دا ستا خلافت را نه نیسي مګر هغه څوک به یې رانیسي چې هغه عقل نه لري. دا وغورځوه په لاره کې، که یو چا راواخیستی راوابخلي، که نه په دې کې بیا د رانیولو او د خرڅولو څخه به رضایږي. خو بعضې ملګرو بیا و عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې یا داسې نه دی، دا خلافت ته خو امیر المؤمنین یې، دا خو تا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه اخیستی دی. که چیرې ته دا ستا خلافت پرېږدې نو د ډیرو مسلمانانو حق به ضایع سي. ته خو د مسلمانانو په منځ کې عدل کوې. حال دا چې یو ګړی یو ساعت عدل کول د دوو مسلمانانو په منځ کې تر 1000 کالو تر عبادت هم بهتر دی. نو دا ته مه پرېږده. نو بیا اوس د یو چا په زړه کې به داسې سوال ور پیدا کېږي چې آیا اویس قرني رحمت الله تعالی علیه تر عمر رضی الله تعالی عنه لوړ مقام درلود دی چې عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې کاشکې دا زما خلافت یو چا راڅخه اخیستی وای او زه داسې سوی وای لکه اویس قرني. نو د دې مطلب دا دی چې عمر رضی الله تعالی عنه د دې مقام غوښتنه کړې ده. عمر رضی الله تعالی عنه خو ډېر لوړ مقامونه درلودله، اما دغه اویس قرني رحمت الله تعالی علیه چې په کوم مقام کې و، دې ته مقام د تجرید وایي چې د خلکو څخه یې ځان راګوښه کړي، د خلکو څخه یې ځان جلا کړي، د هیچ چا سره ملګرتیا نه کوي، کور کلی ټوله شان یې پرېښي. نو عمر رضی الله تعالی عنه هم غوښتل چې دی هم داسې سوی وای. نو د دې دا مطلب نه دی چې د اویس قرني رحمت الله تعالی علیه رتبه پر عمر رضی الله تعالی عنه باندې لوړه ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنه و اویس ته وویل چې ته ولې نه راکلې رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې دی مبارک دې لیدلی وای. اویس قرني ورته وویل چې تاسو خو رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دي. زه به ستا څخه یو پوښتنه وکړم، آیا د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم دغه ورځې سره مشتې وې او که فاصله یې په مابینځ کې درلود؟ او عجبه دا ده چې تاسو د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مخ ته نه سوی کتلی هیڅ. تاسو د ده مبارک څخه هیبت، د ده مبارک د بیرې د وجې څخه تاسو نه سوی ورته کتلی، او تاسو د ده مبارک څخه شرمېدلست چې تاسو صرف و نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ته کتلی وای چې د ده مبارک ورځې سره مشتې دي او که یا فاصله سره لري. نو بیا اویس قرني رحمت الله تعالی علیه و عمر او علی رضی الله تعالی عنهما ته وویل چې تاسو خو د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم محبین واست، تاسو خو د ده سره محبت کوئ. آیا په کومه ورځ چې د ده مبارک غاښ مات سو تاسو هم موافقت ورسره وکړئ که یا تاسو هم خپل غاښونه مات کړه که یا؟ خو دوی دواړو مبارکانو ورته وویل چې یا موږ نه دي مات کړي. خو اویس قرني رحمت الله تعالی علیه خپله خوله ورته خلاصه کړه او غاښونه یې ورښکاره کړه چې په خوله کې یې غاښ نه و. او بیا یې دا وویل چې دا ما د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره موافقت کړی دی. کله چې زه خبر سوم چې د ده مبارک غاښ مات سوی دی، نو بیا ما په یو غاښ مات کړي، بیا به مې وویل چې یا دا به نه یي، بل غاښ به یي، بل غاښ به یي، په دغه کې مې ټوله غاښونه ولاړه. وروسته عمر رضی الله تعالی عنه و اویس قرني ته وویل چې ته ما ته دعا وکړه. اویس قرني ورته وویل وای ای عمره، زه خو په هر لمانځه کې وایم چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. الهي ته مسلمانانو نرانو ته او مسلمانانو ښځو ته ته بخښه وکړه. که چیرې ستا خاتمه پر خیر وي، ته مؤمن وفات سې، نو دغه زما دعا به خپله تا ته در ورسېږي. او که چیرې ستا خاتمه نسي پر خیر، نو بیا به زه خپله دعا نه ضایع کوم، ځکه چې د چا خاتمه نه وي سمه نو هغه ته خو دعا هیڅ ګټه نه کوي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته ماته یو وصیت وکړه.
اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه ورته ویل چې آیا تا معرفت د الله تبارک وتعالی حاصل کړی دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې بلې هو. نو اویس ورته وویل عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې د الله تبارک وتعالی سره بل شی ونه پیژنې نو ښه دی، صرف او صرف د الله تبارک وتعالی یاد کوه او د الله تبارک وتعالی معرفت ځان ته حاصلوه، دا به ستا دپاره خیر او بهتره وي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته ماته یو څه نور هم زیادت وکړه، یو څه نور وصیت هم راته وکړه. نو اویس قرني ورته وویل چې کله په تا خو الله تبارک وتعالی پوهیږي، په تا خو الله تبارک وتعالی خبر دی. مطلب دا چې کله ته یو ښه کار وکړې، یو کار وکړې، په تا خو الله تبارک وتعالی خبریږي. نو بهتره دا ده چې ته بل څوک په دې باندې خبر نه کړې، په تا باندې بل څوک نسي خبر، نو دا ښه دی. بیا دې دواړو مبارکانو ته یې وویل علي او عمر رضی الله تعالی عنهما ته چې تاسې ولاړ سئ بیرته، ځکه قیامت را نږدې دی او موږ تاسو نه سره جلا کېږو، په قیامت کې به هم موږ تاسو ژر سره ملاقات سو او زه اوس مشغوله یم په حاصلولو سره د توشې چې زه د قیامت ورځې ته یو شی اماده کم، دا خو سفر دی زموږ او ستاسې په مخ کې. نو الله تبارک وتعالی خو په ورځ د قیامت موږ ته وایي چې تاسې څه کړي دي، نو زه به اوس یو کوشش ورته وکم، یو ښه عمل به وکم، تاسې هم ولاړ سئ. نو دا د مبارک د حکایتونو بله ټولګه. اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د مبارک یو بل حکایت هم بیان کو. هغه دا چې د مبارک دا عادت و د سهار لمونځ چې به یې وکړي، بیا به د سهار د لمانځه وروسته و صحرا دښتونو ته کړي، خو بیا به د درس څخه نه راکړي، د صحرا څخه به نه راکړي تر څو چې د ماخستن لمونځ یې کړی نه وای. د ماخستن د لمانځه وروسته به بیا و کلي و محلې ته راکړي. خو په د مبارک کې به خود ډېر ښه صفتونه موجود وه، خو دغه دوه صفتونه هم پکښې کې وه. یو دا چې د مبارک د لمانځه ډېر زیات پابنده و، او بل دا چې په د مبارک کې حلم موجود. حلم په پښتو کې موږ او تاسې بردوباري ورته وایو، او یا بعضې کسانان ورته وایي چې د دغه کس ډېره پراخه سینه ده، په ډېر څه چاته غږ نه کوي. نو په د مبارک کې هم دغه حلم او د لمانځه پابندیا وه. کله چې به دی مبارک په یو کلي په یو محله کې روان و، نو کوچنیانو چې به کله دی ولیدی نو بیا به یې په شګو په ډبرو باندې ویشتي. خو د مبارک د خپل حلم په وجه چې دی مبارک ډیر بردوباره و، دا هیڅ نه ورته ویل، صرف او صرف دا به یې ویل چې ما په غټو ډبرو مه وهئ، ما په کوچنۍ ډبرو ووهئ. دا نه ورته ویل چې ما مه وهئ، صرف ما په کوچنۍ ډبرو ووهئ. داسې نه چې دا زما پښې ماتې سي، ځکه وایي دا زما پښې ډېرې نرۍ دي، ډېرې باریکې دي، نو که چیرې تاسې زما پښې راماتې کړي یا زما پښې وینې وکړي، نو زه به بیا د لمانځه څخه پاتې سم، بیا به زه لمونځ نه سم کولی. او بیا به دا ورته ویل چې زه زما د پښو په کیسه کې نه یم، صرف او صرف چې لمونځ راڅخه تېر نه سي. نو دا د مبارک د حلم صفت و چې په د مبارک کې موجود و، چې کوچنیانو په ډبرو وهئ د هیڅ نه ورته ویل. او بل دا چې د مبارک پښې به خوږېدې، د نه ورته ویل چې زما پښې خوږېږي، صرف دا یې ویل پښې مې هر څه په وسي، خو چې د لمانځه څخه پاته نه سم. نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټول د دوی په انوارو سره منور وګرځوي، او الله تبارک وتعالی دې په موږ او تاسې کې هم دغسې صفتونه موجود کړي. السلام. اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه د حکایتونو په سلسله کې به د مبارک یو بل حکایت هم بیان کو. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب تذکرة الاولیاء کې وای کله چې د قرن د علاقې خلک پوه سوه چې اویس قرني یو څه اعتبار پیدا کړی دی او عزت قدر یې پیدا کړی دی، نو بیا دی مبارک د خپل ځان څخه جلا کړي چې ته نور زموږ سره مه اوسېږه. خدای مبارک هم لاړی د کوفې و ښار ته، بیا یې هلته ژوند و زندګي کول. هیڅ چا نه ولیدی، هغه چې دی د خپل کلي سره غلی و هیڅ چا بیا نه ولیدی مګر حریم ابن حیان دغه کس ورغلی. دا کس ویل چې زما ډیر شوق کېدی چې اویس قرني زه ووینم او ډیره مې هوا ورته کېدل. نو بیا ورغلم د کوفې و ښار ته، ډیر زیات پسې وګرځېدم، خدای مبارک مې نه کوي پیدا. یو ځای یو کس د رود پر غاړه ناست دی او دست تازه کوي او کالي پرې وړي.
هغه علامې چې ما د اویس قرني د اورېدلې وې چې دی دغه رقم شکل دی او داسې سړی دی هغه په دا کس کې موجود وي. ما فکر وکړ چې دغه اویس قرني دی، خو چې ورغلم هغه هم اویس قرني و. نو بیا مې سلام پر وویلې، خو ده ماته د سلام جواب راکړی. بیا یې ماته وکتل. کله چې ماته وکتل ما دا اراده وکړه چې زه د لاس ورمچ کم، خو د لاس مچولو ته زه نه پرېږدولم، منع یې کړم. بیا ما ورته وویل چې الله تبارک وتعالی دې پر تا باندې رحم وکړي. ای اویسه، الله تبارک وتعالی دې تا ته بخښه وکړي. څنګه یې ته؟ په دغه حالت کې وای پر ما باندې ژړا غلبه وکړه، ځکه د اویس قرني چې ما ولیدی ډېر ضعیفه سوی و. نو زما زړه ډېر نازک سو، ما وژړل، خو اویس قرني هم دغسې وژړل. بیا یې ماته وویل چې ای حریم ابن حیانه، چا زه در وښولم؟ نو حریم ابن حیان وای ما ورته وویل چې تا څنګه زما نوم زما د پلار نوم زده کړې؟ ما خو تا ته وویل چې اویس قرني، اما تا ماته په خپل نوم زما د پلار په نوم باندې وویل. نو وای اویس قرني راته وویل چې ماته هغه ذات الهام کړی دی، ماته خبر را کړی دی چې هغه په ټولو شانو باندې خبر دی، د هغه څخه هیڅ شی نه دی پټ. الله تبارک وتعالی یې ورښوي او زما روح ته ماته را وپېژندلې، ځکه د ارواحو په منځ کې د مسلمانانو د روحونو په مابینځ کې تعارف وي، دی یو د بل سره پیژني. بیا حریم ابن حیان ورته وویل چې ته ماته د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم یو څه خبرې وکړه. خو اویس قرني ورته وویل وای ما د رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا نه ده کړې او دی مبارک مې نه دی لیدلی، مګر بعضې اخبار، بعضې حدیثونه، بعضې خبرې مې د نورو خلکو څخه اورېدلې دي او زه نه دا مې نه ده خوښه چې زه د حدیثو دروازه پر ځان باندې راخلاص کم او خلکو ته حدیث ووایم، ځکه زه په یو بل شي باندې مشغول یم چې هغه زه وکم نو ډېر ښه دی. بیا حریم ابن حیان وای ما ورته وویل چې زه ستا څخه یو څو آیات قرآن شریف واورم، ته ماته یو څه قرآن شریف ووایې. وای بیا اویس قرني زما لاس په لاس کې ونیوی او بیا یې وویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یو ډېره غټه ژړا یې وکړه. بیا دغه آیات شریف وویلی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې الله تبارک وتعالی وای ما نه دی پیدا کړي پیریان او انسانان مګر چې دی عبادت وکړي، مګر د عبادت دپاره مې پیدا کړي دي. دغسې یو څو آیاتونه راته وویل. بیا یو غټه چغه وکړه. نو زه نه سوم پوه چې آیا د ده عقل به نور پاته سوی او که به تللی. نو بیا حریم ابن حیان وایي چې اویس قرني ماته وویل چې ته ولې ماته راغلې؟ نو وای ما ورته وویل چې زه پر تا باندې پوښتنه وکم او زه ستا سره محبت وکم چې ته څنګه سړی یې. نو حریم ابن اویس قرني ورته وویل وای آیا ته نه یې خبر څوک چې د الله تبارک وتعالی سره محبت کوي، مینه کوي، نو د الله تبارک وتعالی معرفت ځان ته حاصلوي، نو دی به څنګه د بل چا سره محبت وکړي او په بل چا به یې طبیعت سم سي. بیا حریم ابن حیان وای ما ورته وویل چې ته ماته یو وصیت وکړه. نو وای اویس قرني راته وویل چې دا در سر لاندې دې مرګ کښېږدوه، یعنی ستا باید تل مرګ په یاد وي چې زه خو مړ کېږم، ته د دې وروسته د ژوند توقع مه کوه چې زه به نور ژوندی یم، او ته صغیره ګناهونو ته مه ګوره مګر هغه کبیره ورته وګوره چې تا څومره نافرمانیانې د الله تبارک وتعالی سره کړي دي. کله چې ستا ګناوې کوچنۍ سي نو مخالفت به د الله تبارک وتعالی سره هم لږ سي. بیا حریم ابن حیان ورته وویل اویس قرني ته چې ته ما په څه شي باندې امر کوې چې زه په کم ځای کې واړوم او په کم ځای کې ژوند او زندګي تېره کړم. اویس قرني ورته وویل چې په شام کې تېره کړه، د شام په علاقه کې. بیا حریم ابن حیان ورته وویل چې هلته به څنګه ماته ژوند او زندګي، زه به دا ډوډۍ او دا رزق د کومې خوا کوم. نو اویس قرني وویل چې اوف دې وي دغه زړونو لره چې دوی په شک یې اچولي دي، دوی ته نصیحت ګټه نه کوي. مطلب دا چې الله تبارک وتعالی خو رازق دی، انسان چې هر ځای ولاړ سي الله تبارک وتعالی رزق ورکوي. بیا حریم ورته وویل چې ته ماته بل وصیت وکړه. نو اویس قرني وویل چې ستا پلار حیان مړ سو، آدم و حوا دی مبارکان مړه سوه، نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دی مبارکان مړه سوه، موسی ابن عمران مړ سو، او رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم د دې دنیا څخه جامې کتې کړې. دغسې ټول انبیا ولاړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خلیفه د رسول علیه السلام مبارک و، دی مبارک وفات سو.
او هغه زما هغه بل ملګری هغه زما ورور عمر رضی الله عنه هغه مړ سو وفات سو. بیا یې دا وویل چې وا عمراه یعنی د غم په حالت کې. حریم وای ما بیا ورته وویل چې الله تبارک وتعالی دې پر تا باندې رحم وکړي، عمر به نه وفات سوی؟ خو اویس راته وویل چې بلې هو هغه وفات سو، ځکه الله تبارک وتعالی ما ته الهام وکړي چې عمر رضی الله تعالی عنه وفات سو. بیا اویس قرنی ما ته وویل چې ای حریمه، زه او ته د جملې څخه د مړ یو، موږ او تاسې هم مړه کیږو. بیا یې پر رسول علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وویلی او یو لنډه دعا یې وکړه اویس قرنی. بیا اویس قرنی وی راته وویل چې زما وصیت تا ته دا دی چې ته د شرعي طریقه ته باید پر شریعت باندې برابر وې او پر طریقې باندې د اهل الصلاح هغه کسان چې هغه صالح خلق وي پر هغه طریقه باید ته برابر وي او ته د ذکر څخه د الله تبارک وتعالی یو غړی هم مغافله کیږي. او کله چې ته خپل قوم ته ولاړې ته به دوی ته نصیحت کوي، ته به دوی ته وعظ کوي او ستا نصیحت به د الله تبارک وتعالی د مخلوقات څخه نه بندوي، همیشه به ته دوی ته نصیحت کوي او ته د امامانو د موافقت څخه مه وروسته کېږي، باید ته د دوی مبارکانو سره موافقت وکړي. وای بیا یې راته وویل اویس قرنی چې ای حریم ابن حیانه، ته به د دې وروسته نه ما ووینې او نه به زه تا ووینم او ته به ما د دعا څخه هیڅکله نه یېرې. او بیا یې ما ته زه پرېږدولم، ما ته وویل چې ته ولاړ شه، بیا به زه ولاړ شم. او زه یوه لحظه نه پرېږدولم چې زه دې نور د ده سره ولاړ شم. ما ته وویل ته ولاړ شه راسه. او بیا هم ما وژړل هم اویس قرنی وژړل. بیا اویس قرنی راسه ولاړی او ما ورته کتل چې دی در غره پورته سو، در غره لوړ وختي او د دې وروسته زه د ده په حال باندې نه یم خبر او نه مې بیا دی لیدلی دی چې اویس قرنی دا څه سو او چیرې ولاړی. بیا حریم ابن حیان وایي اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه ته چې زه ورغلی وم د مبارک ما ته بل د هیڅ چا ډېرې خبرې نه کولې، صرف او صرف د عمر رضی الله تعالی عنه او د علی رضی الله تعالی عنه د دوی دواړو مبارکانو خبرې او حدیثونه د دې مبارکانو حالات به ما ته ډیر بیانول. دا د مبارک د حکایتونو څخه یو حکایت وو. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول د دې په انوارو سره منور وګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.